ګوره ډېر مور و پلار د خپل بچي دپاره هدایت غواړي، عالم وله راولي، قاري وله راولي، استاذ پسې راولي، ویې وهي، ویې ټکوي، په مخه ورته نصیحت کوي، مشر لیږي، کشر لیږي، مور لیږي، خو داسې نشي کولی چې دا بچی نیغې لارې ته راواړي. که کولی شي؟ نشي کولی. لکه وګوره نوح علیه السلام ته د هغه یو زوی د کافرانو سره پاتې شو چې نوم یې څه و؟ کنعان. ولې نوح علیه السلام د ده دپاره هدایت نه غوښتو؟ غوښتو یې. ولې نوح علیه السلام به کوشش نه یې کړی ده ته د نصیحت؟ کړی به یې، خو د هغه په لاس کې دا نه و چې کنعان دې دین ته راواړی. او دغه شان د کنعان مور د لوط علیه السلام بیبي، د ابراهیم علیه السلام پلار، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره ښکلې قصه ده د ابو طالب چې د مرګه پورې اخري ساه وتو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ کوي تره لا اله الا الله وایي چې قیامت په ورځ له سپارښت وکړم هغه ونوي. نو چې د پیغمبر په لاس کې دا نشته چې څوک هدایت ته راواړی، نو بل چا په لاس کې به دا نشته. نو ځکه په دې باندې څوک ملامته کوي. زموږ په دې پښتنو کې یو دا ډېر غلط عادت دی، لکه اوس یو سړی دی دینداره دی او بچی یې څه دی بېدینه، نو که چېرته دا دینداره مانځه ته ور مخکې شو یا سپیکر ته ور مخکې شو نصیحت یې شروع کړو، ټول به درته ووایي ازوی به یې نصیحت کوي. لکه ته داسې مه وایه، دی دینداره دی، دی غریب به ښه پوره کوشش کړی خو نه کېږي. یا که چېرته بچی دینداره دی او نصیحت یې شروع کړو یا د دین خبره دی دته ګوره پلار ته ولې نه وایي، بلکې دا خو پرېږده په دې دې ملامته کوي، هغه تره ته ولې نه وایي او هغه ماما ته ولې نه وایي او هغه ورور ته یې وګوره او پلاني ته یې وګوره. چې یو سړی ته مني چې دینداره دی، نو دا چې دینداره دی د به ښه پوره کوشش کړی دی چې بهر خلکو ته نصیحتونه کوي، د به بچي ته هم کړی، د به ورور ته هم کړی، د به تره او ماما ته هم کړی، خو نورې په لاس کې څه نشته. که دا طعنه کوي بیا به دا طعنه ته څه وایي چې ابراهیم علیه السلام دعوت ورکوه پلار ته یې نه کتو، نوح علیه السلام دعوت کو زوی ته یې نه کتو، لوط علیه السلام دعوت کو ښځې ته یې نه کتو، د نوح علیه السلام د یو بیبي هغې ته یې نه کتو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دعوت کوي او تره یې داسې دی او پلار یې داسې دی او نیکه یې داسې دی، بیا به دا خبرې کوي. نو کوشش یې خپل کړی دی، خو توفیق د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله په لاس کې. ګوره تاسو وګورئ یو نیم موږ خو لیدلي دي بعض، لکه یو نیم انسان په داسې کورنۍ کې لوی شوی چې ټول بېدینی، شرک او بدعات او خرافات او سود بخوري او ټي وي او سندرې او دا هر څه، او دا یو پکې دینداری. دلته ګوره هغوی نصیحتونه هم نه دي کړي، بلکې د ده سره جګړه په دې کوي چې تا ولې ږیره پرېښودې ده، د سره جګړه په دې کوي چې ته ولې قرآن او حدیث منې، د سره جګړه په دې کوي چې ته ولې په موږ ردونه کوي چې دا سندرې ناروا دي او دا ډمان مه راولئ او دا فلانې دې نه راځي او علانې دې نه راځي. دا ټول توفیق دی د الله طرف نه چې دلی ورکړی دی. نو هدایت التوفیق د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله په لاس کې دی. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه یا الله موږ ته لاره نیغه. دا نیغه لار څه ده؟ په دې کې ډېرې خبرې مفسرینو کړي دي. امام ابن جریر وایي څه ناشنا خبره کړې ده، وایي اجمعت الامه، په دې باندې د امت اجماع ده مفسرینو ټولو چې صراط مستقیم هغه لارې ته وایي الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هغه واضحه لار چې په هغې کې کوږوالی نشته. هغه لار د څه ده؟ لار د قرآن او د حدیث. ګوره کله مفسرینو دا خبرې لیکلي وایي صراط مستقیم یعنی د قرآن لاره، صراط مستقیم یعنی د پیغمبر لاره، صراط مستقیم یعنی د دین لاره، او دا ټولې خبرې څه دي؟ یو شان نه دي؟ یو شان دي. نو کله تفسیر داسې چې اختلاف صرف په تعبیر کې، نور خبره ټوله یو شان وي. لنډه دا چې موږ چې کومه لار غواړو د الله نه، هغه لار ده چې هغه د قرآن او حدیث لار ده، بله لار نشته. ګوره که ځان مړ کړي که نه، بله لار نشته الله ته د رسېدو او جنت ته د رسېدو. قرآن او حدیث، قرآن او حدیث، او بیا یې درته وایم په درېیم پیر قرآن او حدیث.
بل لار نشتی الله ته د رسیدو سوی د دې یوې لارې نه، بل لار نشتی جنت ته د رسیدو سوی د دې یوې لارې نه. نو یا الله موږ ته وښایه نیغه لار. نیغه لار کومه یوه ده؟ لار د قرآن او د حدیث. ښه هسې یو سوال زړه ته راځي چې یو سړی مسلمان دی، په منځ کې ولاړ دی او ښه موحد دی، ښه د پیغمبر تابعدار دی، او دی م وایي څه وایي؟ اهدنا الصراط المستقیم. نو سړی خو وایي چې دی په نیغه لار دی، نو دی بیا اصله هدایت غواړي. کیدای شي دی یو جواب وي، یعنې دلته مطلب دی چې الله په دې نیغه لار مې مضبوط ساته د مرګه پورې. استقامت دغه ته مراد دی چې یعنې په دې مې استقامت نصیب کړه. خو دلته یو بله خبره هغه دا مې یاده کوي چې د انسان د زړه هېڅ پته نه لګي. او ځکه حدیث کې راځي چې زړونه د الله په دوو ګوتو کې کوم طرف ته چې اړی راړی. ما او تا ګورې ورځ و شپه درته نه وایم، ما او تا په هر سیکنډ کې الله ته او د هغه هدایت ته محتاج یو. په هر سیکنډ کې د زړه د درزا نه ده، د یو درس سره موږ د الله د طرف نه هدایت ته محتاج یو. الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای ایمان والو ایمان راوړئ. سورة النساء کې الله نو ای ایمان والو ایمان راوړئ. ایمان خو هغوی راوړئ، معنی دا چې په دې ایمان څه شي؟ مضبوط شي، د ایمان کې ترقی وکړئ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یا الله زموږ زړونه مه کږوه وروسته د هدایت نه. دا معنی نه د دې چې ته بار بار وایې اهدنا الصراط المستقیم. که ته په هدایت ومې، خو معنی پکې دا دی چې یا الله اوس کوم هدایت چې دې را نصیب کړی د دې نه مې وانړې، په دې مې مضبوط ساته. صراط الذین انعمت علیهم، لار داغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی. صراط الذین انعمت علیهم، لار داغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی. اوس وضاحت سوال یې وکړو، خو بیا یې د دې صراط مستقیم تفسیر وشو. ځکه دې ته علما وایي د الله دا وینا صراط الذین انعمت علیهم دا مفسر دی د صراط مستقیم، یعنی نیغه لار تفسیر یې دا دی. کومه نیغه لار؟ لار د هغه کسانو چې الله پې انعام کړی، نعمت یې پې کړی، احسان یې پې کړی. دا څوک دي چې الله پې انعام کړی دی؟ دا ډېر زیات دي. یو مشهور خو دا دی چې علماء ذکر کوي سورة النساء کې الله څه وایي؟ ومن یطع الله والرسول، څوک چې د الله ومني او د الله د پیغمبر فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، نو دی به شي د هغه چا سره چې الله پې انعام کړی. هغه څوک دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، پیغمبران، رښتیني، شهیدان او صالحین. یعنی په دوی الله انعام کړی او انعام یې پې کړی ځکه خو یې دغه ځای ته رسولی دي. بغیر د الله د انعام نه پیغمبري میلاوېدی شو دی پیغمبرانو ته؟ نه. دا رښتیني چې دغه مقام ته رسېدي د الله په انعام سره، شهیدانو ته چې دا مقام میلاو شوی د الله په انعام سره، نیکانو خلکو ته چې دا مقام میلاو شوی د الله په انعام سره. نو ته الله ته وایې یا الله ما ته لار هم د حقه خلکو